زنانه سوال کړل، سوال ډیر مهم او ضروری ذکر چې ډیر شي زنانه داسي چې په دې حواله سره د غلط فهمي شکار دي، بلکې په غلطي کې مبتلا دي، په حرام کاری کې مبتلا دي، د الله رب عزت په نافرمانی کې مبتلا دي. د دې زنانه سوال کړل چې کله د زنانه ماشوم پیدا شي د اپریشن سره، نو آیا د دې نفاس چې کوم بیماری دا هغه در سو پوری در سو مدته پوری هغه شمارل کېږي، یعنی سو ورځې بدا د نفاس بیماری کې د دې شمار کېږي. ظاهره خبره ده بعض زنانه داسي چې هغه ته سره وینم ناراضي، نو د هغې نه بعد دا زنانه چې کوم ده به پاک شمارېږي یا به دا څلوېښت ورځې تېرې د هغې نه بعد به دا پاکي حاصلېږي. ډېره مهمه ضروري مسله ده. زنانه دي موري او چې کوم نارینه دي خاوندان دي، دا هغو نه پکار دي چې دا مسله په خپله یاده کړي، هغو ته د دې مسلې په حوالې سره آګاهي ورکړي، وګرنه ستاسو پکړ به کېږي. ځکه چې ډېر شي زنانه په دې حوالې سره غلط فهمي شکار دي چې ماشومې پیدا شي، چاهي د اپریشن څخه پیدا شي یا بغیر اپریشن، څلوېښت ورځې هغوی انتظار کوي، د څلوېښت ورځو نه بعد چې کوم دی هغوی به یې موږ پاکېږي. نو وګونه کولاو کې دا مسله په غور سره واورئ. ګوره که چېرې زنانه ماشوم پیدا شي، چاهي د اپریشن سره پیدا شي یا د بغیر اپریشن نه پیدا شي، فطري طریقې سره زنانه چې کله ماشوم پیدا شي د هغې نه بعد زنانو ته چې کله دا وینه راځي دغې ته نفاس ویل کېږي. د نفاس په حالت کې مونځ کول جایز نه دي، د هغې نه علاوه روژې نیسل جایز نه دي، د قرآن مجید تلاوت جایز نه دی، د هغې نه علاوه کورواله کول جایز نه دی. دا درې کارونه د نفاس په حالت کې د حیض په حالت کې جایز نه دي. اوس راځو مسلې طرف ته چې د دې مدت څومره دی، یعنی دا به 40 ورځې مکمل وي یا د 40 ورځو نه مخکې. ګوره یاد وساتئ دي کم نه کم چې کوم مدت دی هغه بالکل نشته. سمجھ کې خبره راځي. یو زنانه داسې ده چې د هغې یو غنټه بچي د پیدایش سره چې کوم دی اډو د سره وینه رانله، نو دا د هغې نه بعد به ګوري چې چېرې دې ته وینه رانله، نو دا به پاکه شمارېږي. په دې میاشت کې دننه 40 ورځو کې دننه دې ته وینه رانله د هغې ماشوم د پیدایش نه بعد، نو دا به د هغې وخت نه پاکه شمارېږي. اگر چې یو ورځ ولې نه وي، د یو ورځې نه بعد به دا پاکه شمارېږي. دا به غسل کې د هغې نه بعد چې کوم دی دا به څه کوي، دا به خپل منځونه کوي، یا که د روژې میاشتې روژې به نیسي او د هغې نه علاوه دا کورواله هم کولی شي. 40 ورځو ته به نه کېږي. دا که چېرې د اپریشن سره ماشوم پیدا شي یا بغیر اپریشن، دا مسله دواړو حوالې سره یو شان ده. اوس دویمه مسله دا ده چې یو زنانه داسې ده چې هغې ماشوم پیدا شو، ماشوم اولنی ماشوم دی، مخکې ماشوم نه دی پیدا شوی. نو د دې ماشوم پیدا شو د هغې نه بعد تقریبا 20 ورځې بعد د دې چې کوم د نفاس وینه ده هغه ختمه شوه، بنده شوه، او د هغې نه بعد به دا د زنانه څه کوي، د زنانه بیا څه کوي، دا به بیا غسل کوي او پاکي به حاصلې، د هغې نه بعد مونځونه هم کوي او روژې به هم نیسي او کورواله هم دا به کوي. د دې لپاره چې کوم دی جایز دی. دې پورې مسله سمجھ کې راغله. یعنی دا به 40 ورځو ته انتظار نه کوي، که 20 ورځې بعد 10 ورځې بعد 15 ورځې بعد د دې وینه ودرېده او د یو مانځه ټیم په تیر شو، د هغې نه بعد به دا پاکه شمارېږي او د هغې نه بعد به دا څه کوي، دا بیا مونځونه هم کوي، دا به بیا که د روژې میاشتې روژې به هم نیسي او د هغې نه علاوه دا کورواله هم کولی شي. اوس راځو دویم مسلې طرف ته چې یو زنانه داسې چې د هغې مخکې ماشوم پیدا شوي او دویم ماشوم چې کوم دی پیدا شي، په دویم ماشوم کې چې کوم انحصار دی هغه به د پیل ماشوم په حوالې سره کېږي. یعنی اوس مثال طور پر پیل ماشوم کې چې کوم دی زنانه ته څو ورځې وینه راغله د نفاس، 20 ورځې راغله، او دا دویم ماشوم چې پیدا شي نو اوس مثال طور پر د 20 ورځو نه مخکې د دې وینه ودرېده، نو دا وینه چې کوم دی ظاهره خبره ده د نفاس وینه د دې ولاړه ده. په دې حالت کې به دا څه کوي، دا به روژې نیسي او مونځ چې کوم دی دا به هم کوي په آخري ټایم کې. البته دا کورواله نشي کولی چې تر څو پورې د دې 20 ورځې نشي، ځکه چې په پیل ماشوم باندې 20 ورځې کې چې کوم دی د زنانه د نفاس چې کوم وینه هغه ولاړه دې پاکي حاصل کړو. او اوس مثال طور پر چې 20 ورځې مکمل شوي د هغې نه بعد به بیا ظاهره خبره د 20 ورځو نه مخکې دا وینه بنده شوې ده، نو په دې کې چې کوم اعتبار د مونځ اعتبار به خو د دې پیل سره کېږي، یعنی د 20 ورځو نه مخکې چې کوم د دې وینه بنده شوې ده نو مونځ به په دغه کې حالت کې کوي او د هغې نه علاوه روژه به هم نیسي، لیکن کورواله په دې کې نشي کولی. ها البته اوس دا شو چې 20 ورځې وشوي، د 20 ورځو نه بعد د دې وینه لا جاري ده. دویم صورت دی دا اوس چې 20 ورځې وشوي او پیل ماشوم باندې د دې 20 ورځو نه بعد د دې پاکي شوه، نو په دویم ماشوم باندې کې د 20 ورځو نه بعد هم د دې وینه جاري وي، دغه 20 ورځو نه بعد چې کوم دا وینه ده دا به څه وي، دا به استحاضه وي، یعنی دا به د نفاس وینه نه وي، بلکې د 20 ورځو نه بعد به دا په هر صورت کې پاکه وي. اگر چې دې ته وینه راځي په دې حالت کې به دا زنانه څه کوي، دا به مونځ هم کوي، که د روژې میاشتې روژې به هم نیسي، د هغې علاوه کورواله وغیره هم کولی شي. بهرحال ډېر شي زنانه داسې دي چې په دې حوالې سره د غلط فهمي شکار دي چې کله ماشومې پیدا شي او یو ورځ نیمه بعد مثال طور پر یو ورځ نیمه بعد چې کوم دی د هغې
نفاس چې وینه دغه ودرېږي نو هغه ته نه ګوري بلکې هغه څلوېښت ورځو ته ګوري د څلوېښت ورځو نه بعد چې کوم دی هغه بیا پاکي حاصلي او په دې ورځو کې دا چې کوم دی دغه شانتې پلیته پرتې مونځونه هم نه کوي او روژې هم نه نیسي. یاد وساتئ تاسو ته ما مسله بیان کړه که چېرې زنانه پاکه شي اگر چې یو ورځې بعد هم پاکه شي نو د هغې نه بعد به د پاکي حاصلي او بیا چې کوم دی دا مونځونه هم کوي دا به که د روژې میاشتې روژې به هم نیسي دا قورواله وغیره هم کولی شي. او د هغې نه علاوه د دې چې وضاحت ما تاسو ته نور هم وکړو که چې یو زنانه داسې د هغې اولنی ماشوم کې چې د هغې د څو ورځو پورې چې کوم دی وینه راغلي شل ورځې مثال طور پر هغې ته د نفاس وینه راغلي وي نو د هغې نه بعد دې پاکي حاصله کړي نو په دویم ماشوم کې شری دویم ماشوم پیدا شي نو د دویم ماشوم چې کوم مقدار دی هغه هم د پیله والا ماشوم چې کوم مقدار یې شل ورځې د هغې پورې شمارېږي. د هغې نه بعد هم که زنانه ته چې مثال طور پر وینه راځي نو هغه به د نفاس وینه نه وي بلکې هغه به استحاضه وي د شل ورځو نه بعد به دا زنانه بیا پاکه وي او اگر چې دې ته وینه ولې نه راځي دا به پاکه وي دا به چې کوم دی غسل کې د هغې نه بعد به دا مونځونه هم کوي او که د روژې میاشتې روژې به هم نیسي او کورواله وغیره هم دا کولی شي. امید کوم چې مسله به مو په سمجھ کې راغلي. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.